په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو د USCIS لخوا نه نوی مرکز یا د بیا کتنې مرکز په اتلانتا ښار کې جوړېدل، امنیتي څانګې بشپړ څېړنه ترسره کول، آیا مهاجرت پر وړاندې دروازې بندیږي؟ آیا په دغه مرکز کې کوم کارونه ترسره کیږي؟ کوم موضوعات د هغو بیا کتنې کوي او کوم مهاجرین هلته به بیا ورقونه یا اسنادونه تر څېړنې لاندې نیسي؟ دغه موضوع د خاطره ما مکمل ډیټیل دلته ما تاسو ته راوړی دی. ما سره تر آخره پورې پاتې شئ. السلام علیکم، زما نوم صدام حسین دی. دغه ویډیو د عامه پوهاوی د خاطره تاسو لپاره دا حقوقي مشوره نه ده. که چېرته تاسو کوم مشکل لرئ، تاسو کولی شئ چې خپل د مهاجرت وکیلانو سره په دې وروستیو کې د USCIS لخوا نه په اتلانتا ښار کې د بیا کتنې مرکز جوړ شوی دی. په دغه مرکز کې هغه اسنادونه او هغه مهاجرین چې افغانستان په 2021 کال کې راغلي دي، هغوی دلته هغه مرکزونه دغه د خاطره دي چې دغه اسنادونه دلته څېړل کیږي. راځئ دلته په جدي توګه دغه ټول کوم دغه چې ریلیز شوی دی ما تاسو ته په پښتو کې ترجمه کړی راوړی دی. دغه ما سره تر آخره پورې وګورئ. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. د امریکا د USCIS نوی امنیتي څنګه د مهاجرو پر قضیو سختې څېړنې څه روانې دي. یعنې د خبرو لنډ پیژندنه زه به تاسو ته وکړم چې د امریکا د کډوالو او تابعیت خدماتو وزارت د USCIS اعلان کړی چې یو نوی امنیتي څانګه جوړ شوی. هغه امنیتي څانګه جوړ شوی دی. دا څانګه به د پناه غوښتونکو او مهاجرینو پر امنیتي او شلیدونو ژورې څېړنې کیږي. د امریکا د کډوالو او تابعیت دفتر په اتلانتا کې یو نوی د امنیتي بیاکتنې مرکز جوړ کړی دی. دغه مرکز لاندې ځانګړتیاوې لري: د مصنوعي ځیرکتیا پر بنسټ پرمختللې ټکنالوژي کاروي، د کورنیو چارو وزارت DHS او FBI او استخباراتي ادارو امنیتي معلومات ته لاسرسی ولري تر څو لا ژورې څېړنې ترسره کړي. او بله خبره دا یو به ځنډېدلی غوښتنلیکونه حتی هغه دوسیې چې مخکې منظور شوي دي بیا به وڅېړي. د دې مرکز موقع څه شی دی؟ هدف یې څه شی دی؟ د دې امنیتي او بیا کتنې د مرکز هدف دا دی چې د امنیتي خطرونو لومړی پیژندنه وکړي، د جعلي اسنادو او دروغو څرګندونو کشف، د خطرناکو هیوادونو څخه د غوښتنلیکونو ژورې څېړنې، د امریکا ته د داخلېدو لپاره د هویت او شالید د پلټنو پیاوړتیا. ولې دغه څانګه جوړ شو؟ یعنې ولې جوړیږي؟ د راپورونو له مخې دغه نوی واحد به تر پرمختللې ټکنالوژي په ځانګړې توګه مصنوعي ځیرکتیا یا artificial intelligence نه کار اخلي. هدف یې دا دی چې هغه کسان وپېژني چې کیدای شي له خطرناکو ډلو، ترهګریزو فعالیتونو یا جدي جرمونو سره تړاو ولري. USCIS د مشر دریځ هغې د اعلان شوی د ادارې مشر جوزف اډولو وایي چې د اقدام د ټرمپ د ادارې د امنیتي تګلارو د پیاوړتیا برخه ده. هغه ادعا کوي چې د بایدن حکومت پر مهال د کډوالو د چټکولو هڅې شوې وي پرته له دې چې امنیتي اندېښنې بشپړ ډول په پام کې ونیول شي. او دا ځکه ولې وشو دا کار؟ د رحمان الله لکنوال هغه پیښه چې د دې وروستیو د دې پروسې سرعت هغه مهال زیات شو چې د افغان مهاجر رحمان الله لکنوال پیښه رامنځته شوه. راپورونه وایي چې نوموړی د واشنګټن نږدې د ملي ګارد په 2 غړو ډزې کړې وي. دا پیښه د امنیتي اندېښنو کچه لوړ کړی دی. یعنې هغه پیښه چې ترسره شو نو دوی وغوښتل چې دا د بیا کتنې مرکز جوړ کړي او اسنادونه دلته وګوري، بیا ځلې وګوري. د نوې امنیتي تګلارو نور اقدامات څه شی دي؟ د راپور له مخې د دې نوې پالیسي برخه کې شامل دی، یعنې د 19 هغه هیوادونه چې د مهاجرو د دوسیو بیا کتنه درول چې په خطرناک لیست کې حسابیږي. هغې کې بدبختانه یو افغانستان هم دی. د ګرین کارډونو سختې بیا ارزونې چې څوک ګرین کارډونه یې اخیستي یا اخیستل کېږي نو هغې باندې زیاتې دغه کوي بیا کتنې کوي. د ګرین کارډونو سختې بیا ارزونې، د مهاجرینو د ټولنیزو او رسنیو فعال څارنه، د هغه نظریاتو پیژندنه چې ضد امریکایي ګڼل کېږي. یعنې مثلا کوم نظریات کوم دغه چې تاسو کوئ د امریکا په ضد چې نو هغه دوی څېړي.
پای دا بدلونونه ښیي چې د امریکا غواړي د مهاجرت بهیر نور هم محدود او امنیتي کړي. دا کار به زرګونو مهاجرینو پناه غوښتونکو او د هغو پر کورنیو مستقیم اغیزه وکړي. نو دا موضوع وه چې ما غوښته چې تاسو لپاره دغه جوړ کړم او دغه موضوع د خطره دی چې بیا کتنې مرکز د خطره جوړ شوی دی چې کوم چا کې کوم مشکل یا اسنادو کې کوم مشکل دغه ټول به دلته کتل کیږي. دیو هغه مصنوعي AI دغه سره زیرکتیا څخه دیو ګټه اخلي چې هغه اسنادونه چې دیو مخکې څېړل شوي نه دي یا مثال صحیح څېړل شوي نه دي، ځکه چې هغه جوزف وی د USCIS هغه د مشر دریځ دا و چې مثال په 2021 کال کې چې کله جو بایدن رئیس جمهور نو په هغه وخت کې دومره ژورې امنیتي مثال بیا کتنې نه دی شوي په هغه اسنادو باندې دیو مستقیم ډول باندې هغه اسنادونه ورته ورکړل شوي دي، دومره ژور دیو څېړنه نه دی کړی. نو هغې د خطره دغه مرکز جوړ شوی دی او دغه مرکز مطلب دا دی چې مثال هغه کوم امنیتي ګواښونه چې موجود دي، مثال دی غواړي چې مقصد ځان په مطمئن کړي چې مثال دغه کسانو راغلو کسانو کې چې 2021 کال نه را په دې خوا تر دغه دمه پورې راغلي دي، په دغه کې کوم ترهګر یا تروریستي ډله موجود دي، کوم کسان چې مثال دوی سره لاس لري د تروریستانو سره لاس لري، هغه په نښه کې او دستګیر کې او خپل د قانون پنجو ته وسپاري. نو دا د تشویش خبره نه ده، دا د هغه کسانو لپاره هیڅ تشویش خبره نه ده چې هغې کې کوم مشکل نشته دی، هغه کوم کرایم یا جرم یې نه دی کړی، هغې کوم جرم ته لاسرسی نه کوي، هغې خپل غریبي کې خپل فامیل سره ژوند وخت تېروي. نو هغې د خاطره دا هیڅ کوم مشکل نه دی. خدای دې وکړي چې 10 ځلې چمچکي یو ځل نه 10 ځلې 100 ځلې چکې کا چې تا کې مشکل نه نو هیڅ کوم خبره نشته. نو دا هغو خلکو دپاره دا یو خطر زنګ دی چې هغه غلطو خلکو سره ناسته پاسته کوي، د غلطو خلکو سره اړیکه لري، غلطو خلکو سره ارتباط تامینوي او مثال غلط کارونه کوي او جرم کوي. نو دا هغه د خلکو دپاره دا یو غټ خطر زنګ دی. نو بیا هم دغه ویډیو ما د عامه پوهاوی د خطره جوړ کړی دی چې هغه افغانان چې بیچارهګان هغه په لیکو لوست باندې نه پوهیږي، هغې د خطره ما په ټکي په پښتو ژبه دا تشریح کړه. دا ویډیو د عامه پوهاوی د ستاسو فقط خبرتیا د خاطره دی چې مثال دا خبر راغلی دی، نور چې کوم کارونه کیږي یا نه کیږي نو هغه د USCIS او د ټرمپ د حکومت پورې تړاو لري، هغه موږ نه پوهیږو هغې باندې. نو که چېرته تاسو کوم مشکل لرئ، اسنادو کې کوم مشکل کوم دغی، نو تاسو کولی شئ چې د خپله په ولایت کې یا مرکزونو کې یا کوم ایالت کې چې تاسو اوسیږئ هلته شاوخوا کې مهاجرت وکیلان زیات دي، هغې سره کښېنئ، هغې به حقوقي مشوره درته درکړي. کوم کارونه چې ضرورت دي هغه به درته وایي چې دغه کار ته ضرورت دی، ته باید دغه کار وکړې. نو بیا هغې نه وروسته ته کولی شي چې ځان ته وکیل هایر کړئ او که نه کوم بل چا سره دغه کړئ. نو که چېرته دغه ویډیو ستاسو خوښ شوی نو کولی شي چې تاسو خپل فامیل دوستان انډیوالان ملګري سره شریک او که چېرته زما یوټیوب چینل مو لایک سبسکرایب کمنټ هم نه کړئ، مهرباني وکړئ لایک هم کړئ کمنټ هم کړئ او سبسکرایب کړئ زما چینل. د لا ښایسته ویډیوګانو د خاطره زما چینل سره پاتې شئ او تاسو په خدای سپارم. الله حافظ. السلام علیکم.